السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النساء آیت نمبر دا وچلوختم آیت نمبر 47. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دما ډېر عزتمند اوریدونکو، په دې آیت کې الله رب العزت اهل کتاب مخاطب کړی دي. الله فرمایي یا ایها الذین اے اغه خلقو اوتل الکتاب چې درکړې شوی د کتاب امنو ایمان راوړی بما په هغه کتاب باندې نزلنا چې مونږه نازل کړی دا، یعنی اے د کتاب ول خلقو په قران باندې ایمان راوړی. نو ظاهر خبره ده خطاب دیږي کې يهوديانو او عیسایانو ته ده، ځکه چې کله قران نازل دو نو په دې وخت کې يهوديان عیسایان داسي وو چې هغه سره مخ کې نه یو کتاب موجود و د الله رب العزت طرفنا چې هغه تورات او انجیل وو، او دا خطاب اوسم دوی ته ده، اوسم دوی د پاره هم دغه خبره ده چې اے د کتاب ول خلقو په کتاب باندې ایمان راوړی، یعنی اے اهل کتابو په قران باندې ایمان راوړی. مصدقا دا قران پاک تصدیق کوونکې دا لمن دا هغه کتاب معکم چې تاسو سره دا، یعنی لکه څنګه هغه کتابونه د الله طرف نه دي او همدارنګه قران پاک هم الله طرف نه نازل شوی دا. من قبل مخک د دینا ان نتمسا وجوها چې موبا واړو مخونه یا موبا ختم کو مخونه په چټ بکو مخونه، دا ټوله معنی دي. فنردها على ادبارها، نو موبا وګرځو دا مخونه ورستو طرف تا. د دې ظاهر معنا خدا دا چې د تاسو مخونه چې دي دا به ختم کومونګه، د تاسو چهره به ختم کو، خو مطلب د دې دا چې تاسو شکل به بدل کومونګه او د تاسو نوم او نشان به مونږه ختم کو، او نلعنهم یا بلعنت کو مونږه په دوی باندې کمال عنا لکه څنګه چې لعنت کړو مونږه اصحاب السبت اغه خیالی ولا ورزو ولا وباندې اصحاب السبت دا واقعیا به تاسو ته معلومه وي چې پاغوی باندې الله لعنت کړو. دا هم د اهل کتاب ډلې نه یو ډله وا چې دوی باندې الله دا پابندی لګولې وا چې د خیالي په ورځ به تاسو میان نه نسی
نو دوی به میان نه نیول خو طریقہ به ادا کولا چې میان به خیالي په ورځ یو ډند کې راګیر کړل زکه چې د دوی آزمائش د پاره به الله پاک د خیالي په ورځ میان خډیر کړیو نو دوی به میان په یو ډند کې راګیر کړل او بیا به اتوار په ورځ به راونی ول نو دوی په خپل خیال کې الله ته دکاور کولا او الله خود دوی په زړونو ارادو باندې پوی دا نو الله تعالی دوی ته سزا داسي ورکړه چې یو خو په دوی باندې لعنت وکړلو او دویم دوی نه شادوغان بيزوغان او خنجران ورنه جوړ کړل نو الله رب العزت په دیجه کې مثال د هغه خلکو بیان کو د يهوديانو عیسایانو ته چې ایمان راوړې په قران باندې کني تاسو باندې بلعنت وکړو په شان د لعنت د اصحاب سبت وکانه امر الله مفعولا او دا حکم د الله چې دا مفعولا دا خامخه کیدون کې دا یعنی الله چې یو حکم وکي نو هغه کار به خامخه کیږي نو په دې ځکه خطاب خو يهوديانو عیسایانو ته دا خو مونږ ته هم الله پاک فرمایي چې کوم قران تاسو باندې ما نازل کړي دا قران دې ته توجه کوي دې سره تعلق جوړ کوي دا زده کوي په دې باندې عمل وکړي په دې باندې خپل ژوند تیر کوي اوس ترجمه ته متوجه شو یا ایها الذین اغو کسانو اوتل الکتاب چې درکړې شوی د کتاب آمینو ایمان راوړی بما په هغه قران باندې نزلنا چې نازل کړي د مونږه مصدقا تصدیق کون کې دا لما د هغه کتاب معکم چې تاسو سره دا من قبل مخکد دینا ان نتمسا چې مونږه بل طرف تکو وجوها مخنا فنردها نو بغرزو مونږه د مخنا علی ادبارها د دوی شا طرف تا او نلعنهم یا بلعنت کو مونږه په اغوی باندې کما لعنا لکڅرنګ چې لعنت کړو مونږه اصحاب السبت د خیالي ول ورځو باندې وکانه امر الله او دا حکم دی الله مفعولا خامخا کیدون کې الله د په دې سبق باندې متپویا او الله د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين